حضرت علماء کرام چې کوم د تنقید داسې نه برداشت کوي او که تنقید پوشي نو په جواب کې چې کوم دی هغوی د خپله ګستاخي ګڼي یا چې کوم دی مختلف قسم د کفر فتوی لګوي نو تاسو څه وایئ چې یاره تنقید برداشت کول هر سړی په خپل ښه بده پیږي جی ته دا پروګرام کې جی په دې پروګرام باندې به ستا ډېرې کمنټ راځي جی دا کمنټ به دوه قسمه وي جی یو به ستا د خیرخوا کمنټ وي یو به ستا د بدخوا کمنټ وي جی بالکل همدغسې ده د خیرخوا په کمنټ باندې به ته خوشحالېږي د خپل پروګرام اصلاح به کوې جی او د بدخوا په کمنټ باندې به دې په تندي کې کونج راځي جی او ډیلیټ کوې جی به دقه شانتې علما دي ښه چې چېرته علما باندې اعتراض وشي نو دا تنقید په دوه قسمه وي یو تنقید برای اصلاح وي تنقید برای اصلاح او یو تنقید برای تنقید جی بالکل زموږ خو طبعه داره موږ خپلو ملګرو ته وایو چېرته هم په تنقید برای د اصلاح نه خفه کېږو تنقید برای اصلاح او چې عارف الله تنقید برای تنقیدي جی نو دا خو پښتونولي ده بالکل پښتونولي کې خو خامخا چې څوک تنقید وکړي نو بیا خو به یې خامخا او چې بیا تاسو باندې وکړي انا خو باندې دونه ښه سړی یم زه دې خلکو ته وایم زما نوم داسې لږ ستاسو باره کې ستاسو نوم داسې تللی دی چې یاره زورور بس کو د ګوتې ولا یوړي بدماش ټیپو او حال دا دی چې ما سره څوک کېناستل په یو مجلس کې جی بس هغه بیا چې راځي نو بیعت یې چکني کړي نو موږ یې نه پرېږدو ښه جی او مقصد زما دا دی زه ډېر نرم مزاجه سړی یم صحیح زه بالکل دا بس دا زما یو ملګری ما له راغی ما ته یې شکر وباسه ما ولې تا له الله د حضرت عمر صاحب روب درکړی دی صحیح دا نوم دی د روب دی او چې نور د سره سړی کېني نو ډېر خوش مزاجه سړی ما ګوري ښه دا نوم یې بس خلک مونږ ته پته دا لګي. چل دی او دا چل بالکل ډیره زیاته مننه حضرت دا کم سوالات چې مونږ راوړیو نو دا زمونږ د هغه ملګرو سوالاتو چې چا کمنټس کې مونږ ته ویلو یا همداسې میسج کې رابطه کړې وه دغه خلکو له به حضرت پیغام څه ورکوئ بس دې له به دا پیغام ورکوم چې که مونږ انسانان یو مونږ څه فرشتې نه یو زمونږ د خولې نه به کله ښه خبرې راځي کله به داسې وي چې هغه به ستاسو په مزاج باندې ټیک نه وي تاسو زموږ ښه خبرې قبلوئ او که زموږ په ستاسو په مزاج باندې داسې یو خبره راشي چې هغه ناپسندیده وي یا ستاسو د مزاج مناسب نه نو تاسو په هغې باندې موږ سره خیر د لږه نرمي کوئ دې کې به ستاسو هم فایده وي او دې کې به زموږ هم فایده وي او د دین سره تعلق ساتئ آخرت په دنیا باندې مقدم کې او دنیا په آخرت باندې هم مقدم کوئ وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. ډیره زیاته مننه بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا موږ سره ډیر محترم مفتی اعظم خیبر پښتونخوا حضرت مولانا مفتی ګوهر شاه صاحب دامت برکات ګوهر علی شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه حضرت ته به زه په اخره کې یو شعر ډالې کوم دا ورته ما یو وارې وړاندې هم ډالې کړی خو چونکې دغه شعر بالکل په حضرت باندې فټ راځي او هغه شعر داسې دی چې چنار چنار زلمي دي او شملې شملې سرونه چنار چنار زلمي دي او شملې شملې سرونه نختر نختر ځوانۍ دي او د علم ادب غرونه خاد آباد بریالي راته اوسئ د لوی الله په امان. جزاک الله